ولس بېکوره دی، کاروبار په ټپه ولاړ دی. ډېر خلک به دا نصب ته وي چې اقتصادي خروب دی، یې نه ولې دغه ډېره کیسه کوي چې درې کلن خو غوز دي بل ورته نومیږي نه بیخي دا که دی ډېر اکثره بخت زره غونډه میږي چې برګن داسې ګوري ډېر وخت کې مشکلات زیات و که نه، اوس خو پروسه ډېره اسانه ده. ما خو ویل ما خو فکر کوو خوښ شي په دا پروسه د خو باید میډ سره په دا پروسه کې ګزاره وکړي دولت سره چې میر په لور دی هغه په میډ نه هر وخت چې کله دغه اسنادو پروسه شروع شوې ده زموږ په موټر باندې ډېر تاثیر چولی ده. مخکې به موږ شکر الحمدلله په ورځ کې یو 200 کولی و چې دا پروسه روانه شوې ده. یوه څه کوي چې تقریبا په هفته کې موږ هم یو موټر نه ده خرڅ کړی. هېڅ ستونزه نه لري. په ډېر کم وخت کې موږ په زرهاوو موټر انشاءالله خلاصولی شو. په ورځ کې موږ په زرهاوو موټر خلاصولی شو. درنو لیدونکو السلام علیکم. زه امان یم، خوښ یم چې د ودان ټلویزیون له لارې تاسو سره مخامخ یم. غواړو چې په خوست کې د بې اسنادو موټرو په پروسې باندې چې دولت د دوی لپاره د اسنادو ورکولو کوم پروسیجر روان کړی ده، کومه پروسې روانه کړې ده، غواړو په دې باندې دلته د تجارانو سره د چارواکو سره خبرې وکړو چې دا څه ډول پروسه ده، څوک څنګه کولی شي چې بې اسناده موټرو ته اسناد واخلي. نو دغه ټول معلومات به تاسو موږ سره په دې خپرونه کې وګورئ. موږ سره اوسئ. درنو لیدونکو همدا شیبه د خوست د بارګینو د اتحادیې مشر صدیق الله نظیم صاحب سره یو. غواړو چې د سره د موټرو د اسنادو په ارتباط باندې خبرې وکړو. رئیس صاحب په سر کې ودان ټلویزیون ته د وخت ورکولو ډېره مننه. همدې سره پوښتنه غبرګه کوو چې دا پروسه چې شروع شوې ده څه ډول چې لازم و چې خلک باید د پروسې ته خوشحاله موټرو ته اسنادونه واخلي. دا پروسه چې موږ ګورو هغه رقم ته په سور کې نه ده. نو د دې پروسې هغه اړوند چې کومې په سر کې خبرې دي تاسو یې وکړئ چې دا پروسه څه رقم ته شروع ده او تاسو په دې کاروبار په دې سیستم باندې څومره اغېز کړی. بسم الله الرحمن الرحیم. د اکثرو د افغانستان میشتي ولسونه اقتصاد کمزوری دی، په سلنډر نه قیمت زیات دی. که امارت اسلامی چارواکي نه غوښتنه دو چې مونږ ولس بېکوره دی، کاروبار په ټپه ولاړ دی، نه خلک سره باید ګزاره وشي. په د سلنډر کې د کومو قیمت ګذاري چې شوي دو دغه باید ارقامه کړي. نه انشاءالله زه اطمینان لرم چې ټول ولسونه به کوشش وکړي چې خپل موټرونه قانون ته ننبوسي او ثبت کړي. نه غټه خبره د اقتصاد ده، نه دلته اقتصاد کمزوری دی، موټر کاروبار په ټپه ولاړ دی، په برګنو کې سوداوې نشته. ډېره مننه رئیس صاحب. په عموم کې که نه لنډ به ووایه د موږ د مرکې وخت را لنډو تاسو دغه تجارانو یا تاسو خاص غوښتنه مو څه شی ده د چارواکو نه، لکه څه ډول کېږي چې تاسو ته د پروسه اسانه وي چې تاسو په مینه په خپله خوښه باندې لاړ شئ اسناد جوړ کړئ؟ غوښتنه هم دغه دوی امارت اسلامي نه چې که دی په دانې یوه غونډه ونیسي وزیرانو شورا د هغې ولس غوښتنې ومني، د سلنډر ریپیر کامې کې یو موټر تقریبا 10,000 40,000 روپۍ هغه وي. که دا روشي یو په د لاسه 2,000 ته نه خلک لوس به ور ورسېږي، د ټول موټر به ثبت نوم شي، تجار به ورته خښول وي او عام به ورته خښول وي. بل رئیس صاحب دلته مونږ چې د تجارانو سره خبرې کړې دي هغوی هم یوه ستونزه دا بولي چې هلته کله د اسنادو د اخیستلو خبره وي نو بیا ضمانت په ورکول کېږي که نه، نو بیا په بعضې خلکو ته دا ستونزې که نه دا شی ستونزې تاسو سره تجارانو شریکې کړي چې د ضمانت په باره کې ستونزې خو حتما دا خو طبعا مشکل خو وي چې هر ځای کې ته زمور ورکوې، زمین ته نه غواړې، دا تای مراحل لري، سوزیا تاغ غوړي، دا تاغ ټول کېږي. که تکلیف وي که نه وي تکلیف، خو غوټه غوښتنه هم دغه دو چې په روپیو کې پیسې کې ګزاره باید وشي. ډېره مننه رئیس صاحب. درنو لیدونکو موږ به دلته تجارانو سره د موټرو په نرخونو باندې هم خبره کوو چې یو موټر دلته د کانټینري موټر چې دی ویشت لارې راځي افغانستان ته داخلیږي، دلته په څه ډول باندې را رسیږي او مطلب اخیستونکو ته یو موټر په څو تمامیږي او بیا د اسنادو سره د دې موټر نرخ څومره کېږي. موږ سره اوسئ.
همدا شیبه موږ سره د آلین بارګین یو تن تجار نصرت الله موجود ده. لدنه پښتنه کوو چې د کاروبار څنګه ده او بارګین کې څومره موټر لري. اول کې ودان ټي وي ته راغلاست. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. له ودان ټي وي څخه ډیره مننه چې موږ ته برګن ته راغله. زموږ سره د موټر په اسناد باندې خبر وکړي او زموږ غاک لوړپړو چارواکو ته رسوي. د دوی څخه ډیره مننه کوم. خیر اوسې مننه. دا راته نصرت الله څومره موټر لري په دې بارګین؟ الحمدلله 15 موټر زه لرم په الحال زما سره په خپل برګن کې دي. د لزګونو موټرو کې دي د تر اوسه د کوم موټر ته اسناد اخیستي؟ تر اوسه کوم موټر ته اسناد نه دی اخیستي، خو موږ سره یوه اندېښنه پیدا شوې ده چې په موټر باندې تقریبا 7,000 افغانۍ مصرف راځي. بل زما سره موټر ډیر دی، 40 موټر لرم. دلته چې موږ حساب ورته وکړو چې موږ یو الټو موټر کړی په 6 روپۍ چې اسناد ورته جوړ کم 9 لکه ته ورسیږي. بیا چې کوم خلک راځي زموږ څخه موټر اخلي هغه دغه سوچ فکر ورسره وي چې د برګني ولا موټر چې دی په لوړه بیه خرڅوي. دوی د نه دي خبر چې دوی اسناد ورته جوړ کړ دي 1.5 لک روپۍ مصرف پر راځي. خو موږ په آینده کې دغه د دولت څخه د غوښتنه ده چې باید په د سلنډر کې دی یا د بای چې دو سند ورته جوړوي په دا کې زموږ سره باید یو 100% تخفیف وکړي، ځکه چې خلک چې دی بیکاره دي د موټرو واس نه لري، یعنې 15 لکه موټر وي یو 2 لکه د اسناد شي. نو تاسو دغه اخیستونکو ته دا کنایت نشئ ورکولی چې دا موټر اسنادي شو په ټول افغانستان کې په قانوني توګه ګرځولی شي که دلته د کاغذ ته اهمیت نشته خلکو سره؟ د اهمیت خو شته د کاغذ، خو موږ سره دغه وسواس ته اندېښنه چې د کاغذ چې موږ ورته جوړ کړو په 6,000 افغانۍ چې جوړ کړي چې دا دایمي دي که مثال موقتي دي. ډېر خلک دا فکر کوي چې ورته جوړ کړي کیدای شي د 2 کال وي د 1 کال وي. لوړپوړو چارواکو څخه مو دا هیله ده چې موږ ته په ډاډه توګه ووایي چې دغه کاغذ چې دي دوامدور دي. بیا که دوامدور بیا کوم مصرف چې دا بیا لوړ نه دی، خو که څه موقتي یا د 1 کال یا د 2 کال لپاره وي نو بیا هر څه دا وسواس چې مثال مصرف ډیر پر راځي. د دوی څخه موږ دا هیله ده چې موږ ته باید واضح تشریحات ورکړي چې دغه اسناد چې دي یا د 3 کالو دي یا دوامدور دي. اوس دغه پروسه چې شروع شوې ده تقریبا تا په دې لسګونو موټرو کې مخکې په دې تاسو په دې کار اغېزه کړې ده، یعنې په مشتریان مو کم شوي دي که زیات شوي؟ هو چې کله دغه اسنادو پروسه شروع شوې ده زموږ په موټر باندې ډېر تاثیر چولی ده. مخکې به موږ شکر الحمدلله په ورځ کې 200 کولی وو چې دا پروسه روانه شوې ده. یوه څه کوي چې تقریبا په هفته کې موږ هم یو موټر نه ده خرڅ کړی، ځکه چې خلک سره تشویش ویر مل شوې ده. بل خلک چې دي بېوسه دي بېکسه دي هیڅ کوم کاروبار نه لري. اول زه ته وایم چې زموږ د برګین چې دا هم دولت ته معاش ورکوي، هم اشپاز ته، هم منشي ته، هم د خوراک څخه روپۍ دي، موږ د خپل مصرف نشي په پوره کولی. بس دا ډېرې ستونزې دي خدای دې حل کړي. نو تاسو د غږ به چارواکو ته رسوئ، هغوی به دې ته جوابونه ډېره مننه وکړه. بس مننه د ودان ټي وي څخه. خادرنو لیدونکو د امدې اتحادیې د مسؤلینو څخه یو صدیق الله تڼای ده چې همدا شیبه موږ سره موجود ده، مرستیال د اتحادیې ده. نو د معاون صاحب نم پښتنه کوو په دې عقله باندې چې د کانټینري موټرو د اسنادو په دې پروسه باندې دی څه خبرې کوي؟ السلام علیکم. دا چې ودان تلویزیون میک ته نفر غولې دي میک ته مخرب کړه د میک حساب مسؤلین چرواکي ترسوي. اول خدا چې دغه کوم اسناد کاغذ شروع شوي دي ډېر خلک به دا نه ثبتوي چې اقتصادي خروب ده یې نه ورولې دغه ډېره کیسه کوي چې 3 کلن کاغذ دي بل ورته نویږي نه بیخي په دا کې دی ډېر اکثره باغزاره ونده میک ته چې برګن ته سیګرو شي یا چې دا 3 کلن کاغذ دي بل ورته نه نویږي یا 15 کلن په شکل دي. دغه چې دغه کیم خلک ورسینه ریپای مخه نه ویني ډېر خلک بیټر دي ډېرو بخه معاون صاحب. دا اوس تاسو خپل د ترافیکو د چارواکو نه یا د پروسې چې کوم چارواکي دي تاسو دا پښتنه ته نه کړی ده چې د موټرو 3 کاله وروسته سرنوشت په څه شوي که دا خلک خپل ځانه دا خبره کوي؟ نه دا میګ ورغلی وي نه نړۍ اتحادیه یې پښتنه نه وکړه وای دغه داسې وو چې میګ په دانده واضحه مکتوب نه لري ولای خو پیل خل دی مثال دایمي ان دا شی دایمي او خلکو داس واضح نه دي تایل چې مطلقاً دي، یعنی سرنوشت معلوم نه سرنوشت نه معلوم دلته وی بل دا غنګوسی دي چې دا د 15 کلونو په شکل دي
دی بل دغه چې دغه لکه رئیس صاحب چې و چې مثال سلنډر په 100 روپۍ وخلی دا سلنډر معنا یا پشتم زنه موټر 3 پشتمر چی زنه سلویری چی زنه شپیګر چی زنه اوتر چی د په 100 روپۍ دی تقریبا په وړي کې ویټ دی الټو میټر او 15000 څخه کم 15000 درېمې یعنی چې جواسه سلندر 15000 راځي په مکمل سلندر درېمې چې صبح ته وکي اخري شرکت ولا ته زری پیدا داخله کړ 15000 شپږ او غنۍ بدان درېمې بل خبره دا د چې مقصد د ضمانت نه خال ډېر تکلیف دي چې مثال دولتي ضمانت ولا دوه کسونه وي مثال ډېر خلک پېژندګالي نه لري چې ضمانت ورکړي میګ دا چې دا خپل ضمانت چې جواسر د جوړ کو دا ټار د جاستا جوړ کول دا خپل ضمانت شو چې ضمانت نشي باید کولای دا چې میګ جواز تا یعنی مثال مشتا زه خپل بل چې د جواز نه ورکوم ثبوت میټر کې مشکل جوړ کی دته خلک پدې بل د ترافیک چې دا مقصد دا میټر چې دی چې څرګه د خپل نوم کو بیا به بل نوم تړاوي تاسو یو مقصد دغه ته د پسوس په فکر کې دي اوس تاسو وختونه چې شه ته څه فکر کوي لکه تاسو بوم دلته یو پالیسی به مو جوړه کړي کنه چې کدا موټر ته د اسناد په دې ډول ورکړل شي خب وي کنه نو هغه تاسو وي موږ به چارواکو ته ورسو نه می خو دا نظر دی چې دا مقصد دار مټار چې وردريمي ترافیک ته هغه سړی په اپ خپل ضمانت ته مقصد یو د پښتمه کې چې د سلندر په سری پي کې دا کامز نو خلی بل دا کوغز کوي د امید شي چې د ایمی وي یا دا که د ایمی وي د اعلان وکړي چې می د خلک خبر شي چې د کوغز د ایمی دي دا مره خلک به دا کړل کې نیولې دي چې بالکل د میاش کې مانه کبي 2 میټر خرڅ کړي وي پیګه خپل میټر خرڅوي چې مثال د کوغز ته مخ نه ویني دغه وضاحت دا که تاسو سره ویلي کده لار کې تلویزیون دی رادیو لري د وکی چې دغه کوغز یا د ایمی دي یا د کلن دي اوس د ته چې موټر نه دي خرڅ شوی دي کنه مخکې د پریسې د پهلې دونه مخکې تاسو ورځي مطلب په دې بارګین کې څومره موټر خرڅول بیا چې د پروسه پیل شوی ده اوس ورځي تقریبا څومره موټر خرڅيږي یا تاسو په بارګین کې عموم بارګین دا ومنه چې مخته به میګ 2 3 یا په ورځ کې خرڅدل یز دا به کې نسره ومنه چې دلته تجار ډېر سره دي کا ومه ورځ پر یو میټر خرڅوي اوس د دې نه خرڅول تاسو د کاغذونو د ستونزه بول ټول مارکیټ کاغذ د جوړول نه ویل شوی د کني ډېر خلکو ز خپل دا فکر کوي چې کاغذ سیک جوړ کی کدای شي میټر سره جگہ شي لکه زه خپل په دې فکر کوم اوس لکه خلک باید ته خوشاله وي چې تا به اسناد یو موټر مطلب تا ته یو قانوني اسناد څوک در کې دا قانوني کیږي خدا خبره ده کنه ستونزه مطلب تاسو هغه عمومي غوښتنه چې شاید ای چاره عمومي غوښتنه میګ دا د چې مقصد په دغه پښتمه په دغه کې گزارای خلک سره وکی چې په نه لري کاروباري نه خوشتانه پرېخه بل دغه ضمانت کې نه کیستړي بل د جواسره دغه سی و منه خلک ته وخی چې خیس خلک وبېږي چې دا کوازینه چې ورکوي دا دایمي دي که دا در کلن چې دی بیا نه ختميږي ډېر زیاته مننه تاسو درنو لیدونکو د دې موټرو 3 کال وروسته د سرنوشت په باره کې به د مسولو چارواکو سره خبرې کوو چې د دې به وروسته سرنوشت شي اوس د دې بارګینونو د ځینو تجارانو سره خبرې کوو موږ سره اوسئ په یو موټر پلورنځي کې د خان پروم باندې یو تجار ده غواړو چې د سرم په دې موضوع وغږیږو خان صاحب اول خرغلاس درته وای ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړو د سره دارته وای چې د اسناد ورکول کانټینري موټر ته په دې حق باندې تا عمومي غوښتنه چې شه چې د اسناد د پروسه سره کم ته باید روان شي مش خواشي په دا پروسه نه خو باید مش سره په دا پروسه کې گزاره وکي دولت سره چې میر پلور دی هغه په میر نه هر وخت سوچ وکي د خلک ته کیم قانون وی کیم خلق چې ډېر په تکلیف کې باید دولت گزارار سره وکي لکه چې شي اوس د کومه د پروسه چې د کې کوم ځای کې گزاره نه شوی چې هغه ستونزه عمومي خلک مقصد یې غریب د اقتصاد کاروباري نه داسې ډېر نشته بل چې د کوغه خبره شوی دو د طرفه د میر سودو ډېر په سټاپ شوی لوري دي څومره وخت کې چې ته دا کاروبار کوي یا راځه خپل لاس کولنه دا کاروبار کوم و ډېر مننه خدای دې وکړي چې تاسو ستونزې حل شي بس مننه تاسو نه چې مشته ورسېدګي وکړای مش مشکل ضرورتي نه کیم چې بیا تاسو د لوړ چرواکي ته ورسوي درنو لیدونکو غواړو چې د تاسو ته د موټرو د کانټینري موټرو بازو هغه پسټم وخم چې دا کوم پسټم باندې پیسې راځي د پسټم چې شی موټر کوم ځای نه راځي او څومره نرخ لري نصرت الله تاسو موټر کوم ځای نه راولای موږ موټر چې دی اکثره دلته خلو بعض موټر چې دی موږ د ویش څخه راوالو
اوس دا موټر چې د تا ده او دا موټر چې د زما دی دې ته جی ټو ډي ده کنه او جی دا څو ماډل ده 2001 ماډل دا جی ټي ډي ګولډن رنګ دا څومره قیمت لري تاسو چې اوس خرڅو قیمت خو تقریبا 9 لک روپۍ لاس بند شل بند 9 لک روپۍ داسې د اسناد سره که بیا اسناد نه بیا اسناد دی بیا چې د اسناد و دته چې موږ اسناد واخلي تقریبا 1 لک دار اسناد مصرف راځي دغه موټر چې د موږ ته څه بند 10 لک روپۍ ته بیا وړيږي چلوړ شو کوم خلک چې راشي زموږ څخه موټر اخلي هغه ته چې موږ چې د موټر بیا وکړو چې په 9 لک روپۍ ده هغه ته د اسناد د اهمیت دومره پات نه لګيږي نو موږ ته وایي چې برګینه ولا تاسو موټر ډېر قیمت یا لوړ خرڅوي دلته زموږ څخه مصرف په اسناد شوی وي اته دې کې د پسټمونه وخه چې مطلب دا کوم پسټم باندې چې پیسې راځي کنه 4000 او 5000 دا کوم انجن د څلور پسټم ده مثال دغه ټډیدو د څلور پسټم ده 1 2 3 څلور پسټم وي په دې یو پسټم باندې 100 روپۍ پسټم نه 15000 شپږ روپۍ تقریبا څه کم 6000 روپۍ داسې مصرف پر راځي خو چې څلور پسټم ته حساب وکړي شل 2000 دلته پر چیرې واخله مثال له حاله ځل لک پس وکا 10000 روپۍ ته تقریبا رسیږي 10000 روپۍ چې کلدار ته حساب وکړي موږ موټر چې خرڅو په کلدار خرڅو د دلته 1 لک څه بند 1 لک روپۍ موټر نه رپسې قیمت شي ډېر مننه خیر همدا شیبه د ترافیکو مدیریت مخ ته قرار لرو د عبدالرشید زاید په نوم باندې یو کس چې کانټینري یا بیا اسناد موټر لري راغله د خپل موټر ته اسنادونه جوړي غواړو چې د سره په دې پروسې وغږیږو په سر کې خره غلاس ودان ټي وي ته مننه ژوندای اوسه خیر اوسه ژوندای اوسه څنګه چل دا کوم دا موټر دی دا او دغه ویټ چې د زما خپل ویټ دی تقریبا 2 کاله مخکې مې اخیسته و 13 جمهوریت کې هم کار پې کړی و مطلب هم داسې و چې هغه پروسه چې مونږ پای ته رسوله او مثلا تحولات راغلل اوس دوی بیا غوښتنه وه چې مطلب موټر سب کو نو راغلو نن مو وخت پیدا کړو چې موټر سب کو او تر څو مطلب یو کیلومتر دی خپل اسناد واخلو اوس د پروسه د کوم ځای ته رسولې ده پروسه خو نن هو موټر سب کول او د انجن نمبر او جسس نمبر دغه موټر مو سب کړو اوس بزو کو جنایت د کې دوه زمينان هم لګي کنه چې دولتي غلو وظیفه ولري او بل موټر کوم غش دي اسناد اب پرارکې کوم نه ته بځه یا نه پاس بیا منیت راځي منیت نشاته بیا ته ځان کوي چې تر بایومټریک ته غواړي اوس دغه د پروسه کې تاسو کوم ځکه مشکلات دي مشکلات خو ان شاء الله تیر وخت مشکلات زیات وکنه اوس خو پروسه ډیره اسانه ده ما خو ویل ما خو فکر کاوه د څو ورځې ما خپل مصرفیتونه دي نو ما چې وخت بنيسه خو خیر وخت نه ما ډایرک هغه د کارونه خلاص کړ بس ډایرک مدنه ته ځم صرف او زمينان دا وروغړو چې ملاغي تصغیره پټو کپی لګي دوه د کسان ته لري دولتي چې ضمانت وکي نه ان شاء الله ملګری شتا او مطلب مخبل هم استاد تر شوی ما لسته بلاړ شو دوه سزان وروغړو او ډیره خدا اوس څنګه چل دا پیسې دی اوس د نتاویلوي کده پروسه به ورسته نه دا خبره شته پیسې خو کله چې دوی مونږ به میټریک درو غواړي بایومټریک نشاته بیا تاسو د درې میاشتې شو شاته زنګ وهي چې مطلب تاسو موټر اسناد رغلي دي نه پاس په مطلب ما ویټ چلو سلندر دی کنه په سلندر باندې نه پیګم څلور ځخه تلوریم زره افغانۍ غواړي خو پیسو ستون دشتا پیسو تیر وخت کې تقریبا 5000 افغانۍ ټول مصرف باندې مصارف راغله پیسو تقریبا 2000 افغانۍ ته ډیر روپۍ دي دې کې باید دوی همکاري وکړي دې کې همکاري ضروري اوس دغه چې تار روانه کړی د پروسه مطلب صرف د پیسو ستونزه ده ته غواړي چې مطلب پیسې دي کمی شي صرف موږ هم دا غواړو پرسا خاص یو دوی د کومه پرسا چې دوی روان کړه قانوني پرسا دا ټول ولس غواړي چې موټر قانوني شي مطلب پالیټ غو ورته جوړ شي ځکه دا قانوني پرسا موږ نه یو خلاف صرف هم دا وسنده چې دا پیسو کې باید کم وته ولس غریب دی خلک غریب دي کاروبار د سم نشته نو د موټر په پیسو کې باید کم وته راشي د څه رقم ته چې باندې خلک مطلب
دا پروسه ډېره ستونزمنه او تخکاری کنه مزړی نه کېږي چې راشه د اسناد جوړ کړي. مطلب تا ته مخکې دا شخکاری د اوس چې راغلی دلته د حالات ولید څه ډول نو دا خو واقعیت خبر ما خپل هم داسې و تیر ځل چې جمهوریت کې مونږ ډېر ستړي کړي وو که نه داسې پروسه مغلقه وه مطلب واسطه هم پکې وه. اوس مشکل نشته ډایرکټ کار د بس رس موټر په تصب کې به ډایرکټ ټپم درته وایي ډېر کار چې دا ډېر مغلق حالت نه وبسلی دی اسانتیا وسلی ده هر ځای کې بس خپل کوم نفر دي بعضې اوس هغه تیر وخت کې به هغه نفر به هغه ونه و په ریاست کې اوس هغه نفر چې دلته دوی پورې کار تړلی د هغه بدیا کې نیولي به ډایرکټ امدام درته کوي موټر معاینه کوي چیکاف کوي او بس ټپه کوي کوم دنې ته وځي. ډېره مننه بس خدای دې وکړي چې اسناد واخلي. ودان ټي وي همکارانو ته هم مننه چې دلته تکلیف مو بس مننه ډېره مننه زه د ودان ټلویزیون درنو لیدونکو همدا شیبه د ترافیکو د خوست د ترافیکو عمومي امیر مولوي خیالي خان سره قرار لرو. غواړو چې د سره غستونځي چې تجارانو یا موټرو خوندانی لري ور سره شریک کو. اول خو په سر کې مولوي صاحب ته خراغلاس وي ډیره مننه چې وخت مراک د دې سره د پښتنو خبرګو مولوي صاحب دغه د پروسه یا د پروسیجر د بیا اسناد موټرو د ولست تلک تشریح کوي چې څه ډول یو څوک کولای شي بیا اسناد موټرو ته اسناد واخلي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د هر څه نه مخته تاسو ته شر لاس وایو الله تعالی مو کامیاب سرفراز ولره دا چې تاسو د خلکو د خدمت په خاطر هر وخت ستونزې ګاللې د تاسو نه ډیره مننه. د دې فرصې په باب مونږ بار خپل خوست میشتو ته دا وظیفه کړې دو چې دغه پروسه چې کومه روانه ده تقریبا 3 میاشتنۍ میعاد مونږ ته وکړو نو په هغه 3 میاشتنۍ میعاد کې مونږ لګیا یو تر اوسه پورې مونږ بیخي زیات کار کړی ده او ډېر مراجعین لرو لله الحمد. او د دې پروسې اصل هغه دا ده چې کوم بې اسناده موټر چې اسناد ونه لري هغه برسي دلته 2 فرمې ډکوي. هغه 2 فرمې چې یوه د تضمین دو یوه د هغې موټر مشخصات په هغې کې لیکلی کېږي او هغه فرمې چې کله ډاکې شي مونږ ملګري سي د تخنیکي ټیم د معاینې ټیم روسي هغه په وخت زمان هغه موټر معاینه شي او بیا مونږ ټپه لګو دی ته په هغه کس باندې چې دا لوډ شي قمندانۍ امنیت او د ملي هغه د امریت جنایي نه خلاص شي او بیا چې ملي امنیت نه بیرته ګرځي مونږ ته مونږ بیا شرکت ته لګو شرکت بیا یو کرټ ورکوي تر څو پورې چې دا ته پالیټ ملو شوی نه وي په هغې کرټ باندې دا ګرځېدای شي. د پروسې په باب دا هم ویلی شم چې انشاءالله تاسو په خپله پوښتنه ترې کړای شئ دلته نن مراجعین موجود دي چې دوی ته څومره ستونزې دي په دې ځای کې انشاءالله هېڅ ستونزه نه لري. په ډېر کم وخت کې مونږ په زرهاوو موټر انشاءالله خلاصولی شو. په ورځ کې مونږ په زرهاوو موټر خلاصولی شو. مولوي صاحب دا کوی کنه مونږ تجارانو سره وغږېدلو اوس دا شی تجاران دي چې یو تجار تقریبا 100 موټر لري. آیا کولی شي چې دا 100 موټرونه دی په خپل نوم باندې ثبت کړي؟ او دا کولی شي ځکه دا ملکیت ده یو سړی کړای شي چې ډېر څه په خپل ملک کې ولري دا کولی شي لکه د برګینو والا چې کس او دغه مولوي صاحب دغه دوی د سلنډر خبره کوي چې په سلنډر باندې یا په سیستم باندې پیسې راځي دا پروسه لکه چې خلکو ته واضحه کوي دا څه ډول د دې پروسې په دومره زیالی شم چې د مشرتبت طرف نه چې کوم طرز العمل مونږ ته راغلی ده د هغې پرېکړه دو دا چې د 2000 ناکام مډل وي د 2000 ناکام یعنی د نوی نه پورته دغه مډل چې وي په فی سلنډر 3400 راځي او ضرب یې که څلور که شپږ که اته او د 2000 نه پورته چې تر 2010 پورې فی سلنډر هغه بیا په 5400 دوی محاسبه کړې ده او که چېرته د 2010 نه تر 2020 پورې وي نو بیا فی سلنډر 5400 دا د مشرتبه پرېکړه ده او د ارزیابي کړې دي انشاءالله په دغه کې کوم زیاتای به نه وي. اگر چې بعضې خلک دا خبره کوي چې دا پیسې زیاتې دي بار مونږ د دې سره دا خبره شریکه کړې د مشرتبه سره هغې دا خبره کړې ده چې دا مناسب
پیسې دي او مناسب هغه مونږ ټاکله ده، په دې کې زیاتی د چا سره نه شوه. مولوي صاحب دغه وخت چې تاسو ښایي چې 3 میاشتې وخت مو ورکړی، اوس هم دا جریان لري، تقریبا 2 میاشتې څه کم او زیات به په وتلي. نو د یو مسؤل په حیث باندې چې تاسو دا پروسه په مخ وړئ، آیا دا کفایت کوي چې په 3 میاشتو کې مطلب د خوست ولایت چې تاسو مسؤلیت لرئ، د خوست ولایت ټول بیا اسناد موټر په دې 3 میاشتو کې راغونډ شي او رجسټر شي؟ نه، هیڅ کله نه. دا ډیر کم وخت ده. د په باب مو اراده ده چې په لاند وخت کې زه یو سفر ولرم، د خپل ریاست سره دا مشکل شریک کوم. ویل چې د خوست ولایت څخه مو تقریبا 1,50,000 موټر احصایه ورکړی دو. نو 1,50,000 موټر چې ته په ورځ تقسیم کې په 3 میاشتو کې مونږ باید 900 موټر معاینه کو. دا چې مونږ ته په ورځ کې تقریبا د 590 تر 800,000 پورې موټر راځي، نو دا کفایت نه کوي په دغه 3 میاشتو کې. او بل ستونزه دغه دوی شریکوله مولوي صاحب چې دغه اسناد چې دي د دې اوس دغه لکه خلک ګنګس دي، تاویلي ماویلي خبرې دي چې دغه اسناد چې دي لکه د دې موټرو د سرنوشت په د اسناد تاسو یو وخت ورکوي، دا به بیا نوي کیږي. د دې لپاره تاسو کومه پالیسی لرئ؟ لکه 3 کاله وروسته به یو موټر د کانټینري موټر سرنوشت څه ډول د دې په باب چې موکله د خپل رئیس سره خبره شریکه کړه چې 3 کاله بعد د خلک اندېښنه لري چې بیا به څه کیږي. رئیس 3 خبرې مونږ ته وکړې. یوه خبره دا وکړه چې د دغه په باب ان شاء الله په 3 خبرو کې یوه خبره کیږي. هغه یوه خبره ده چې یا به د خارج نه مونږ کپنیر غوړو، د هغې په هغه سره به مونږ دغه اشترنګ چینج کوو، او یا به دا وي چې دغه موټر به مونږ هم مثله هیواد ته واردوو صادروو، او یا به داسې وي چې دغه موټر به مونږ تمدیدوو بیرته. دا مولوي صاحب دغه پروسه مخکې د تاسو د راتګ نه دلته پیل شوی و، مطلب د سټیکر په نوم باندې یو ډول اسناد ورکول موقت پالیټ، دا د هغې پروسې تسلسل ده که تاسو دې ته ځان ته کومه پالیسي جوړه؟ نه، هغه شرکت چې مخته د جرمن هاتیک په نوم اوس نوی شرکت د ریسټارټ په نوم ده، هغه پروسه یو څه د سره فرق لري. څومره سټیکر چې سابقه ورکړی شوی دی هغه خو اوس اسې وخت ختم شوی، اوس په د نوې پروسه کې بیرته ثبتېږي. بله مولوي صاحب د ضمانتونو خبره ده، خلک په مطلب دې نه سر ټکوي چې لکه ضمانت چې ورته پیدا کوي، ځینې خلک شاید په دولت کې ضمانتونه ونه لري، څه ډول کولی شي چې مطلب کانټینري موټر ته اسناد واخلي؟ هغه څوک چې دکانداران ولري او جواز ولري، دام کولی دکان په جواز هم تاسو او کار کولی شي، او یا مطلب یو څوک د کور کولا ولري په دې باندې هم کولی شي، یا نظامیان مطلب څوک ولري، او یا داسې وي چې د لیسو مدیران یعنی رسمي وظیفه د دولت چې ولري کولی شي چې هغه 2 کسان تضمین وکړي. بله د پیسو د دخول مسله ده، لکه تاسو چې اوس دوی ته کوم اسناد یا کوم سټیکر ورکوي چې دوی ورباندې مطلب وګرځي ټرانسپورټ ورباندې وکړي، پیسې به کله تحویلوي، کوم ځای ته تحویلوي، د دې مطلب مسؤل څوک وي؟ بانک ته به ځي که دلته په ترافیکو کې تحویل؟ د پیسو د دخول په باب فی الحال د دې نه کومې پیسې نه وخوستی کېږي، کومې پیسې چې معلومې پیسې دي، او کله چې فالټ دی ته راځي په هغه وخت کې مونږ تعرفه ورکوو، دغه پیسې ټولې بانک ته داخلېږي. ډیره ښه. نو اخر کې مولوي صاحب د خلکو ته هغه موټرو تجارانو ته یا د موټر بیا اسناد موټر چې څوک لري دوی ته د تاسو له طرف نه د پروسې د شفاف ډول چې تاسو یې ښایي چې اسانه ده، مطلب په اسانۍ سره مونږ کوو یو چاته اسناد ورکوو، نو څه پیغام لرئ چې خلک راشي دا پروسه په مخ د عامو خلکو دپاره مونږ دا توصیه ده چې دوی کولی شي که چېرته شک ولري روشي دوی د نږدې نه دغه پروسه وڅري چې آیا شفافه ده او که نه، آیا د کور زر خلاصېږي او که ځان خنډ سره مخامخ کېږي، دوی خپله کولی شي چې دوی وویني. لکه دا نن تاسو ګورئ تقریبا تر اوسه پورې دغه 500 نه زیات موټر مونږ معاینه کړي دي، او دغه د معاینې لاندې دا په لاند وخت کې به یعنې په 1.5 ساعت کې به دا موټر بیا نه وي، دا به خلاص شوي وي. کولی شي چې په خپله د فرسای نږدې نه دوی وویني، او غوښتنه مو دا ده چې دی د خپل موټر ثبت کړي، او که ثبت یې نه کړي کله چې دغه فرسا په ختمېدو سره دا موټر نیوی کېږي، او بیا کېدای شي دا موټر سره دی ډېر په تکلیف شي. بله مولوي صاحب ته په خبرو کې د یوه پوښتنه را پیدا شوه چې دغه یو کس ته مطلب هغه بل ولایت ته په خوست کې زندگی کوي، تذکیره دی بل ولایت ته، نورو ولایتونو خلک هم کولی شي په خوست کې اسناد واخلي؟ کولی شي. دغه څوک چې دلته کور ولري دلته موټر ثبتولی شي. یو څه ستونزې دي چې هغه موږ د ځان سره لیکلي دي، او بعضې خلکو ته هغه ستونزې جوړې شوي دي، نو هغه به انشاءالله زه د خپل ریاست سره شریکه کوم، د هغې د حل طریقه به ګورو انشاءالله. بس ډیره مننه، خدای دې وکړي چې مطلب خلکو دغه پروسه سرته ورسېږي. تاسو ته په خپلو چارو کې کامیابي غواړو. ودان ټلویزیون ته د وخت راکولو یو نړۍ مننه. الله عمر شه، تاسو نه مننه، کامیاب اوسئ.
درنو لیدونکو دا زموږ خپرونه وه چې تاسو ولیده په دې هیله چې تاسو ستونزې هغه سوالونه هغه چې تاسو سره په ذهن کې در سره وه حل شوي نو زموږ هم دا هیله ده چې بې اسنادو موټرو ته اسنادونه واخلئ خپل موټر او خپل وسایط مو قانوني کړئ چې په آینده کې د ستونزو سره مخ نه وئ بلې خپرونې پورې اجازه غواړو د الله په امان